गुलशन गुलशन راغی ټوپک پلاس او غم د روزي پر اړه کی تماشه خو د شپې کیږي نو تا ولې تړلي دي ګونګروګان د ورځې په رڼا کې قسم مې کړی چې دا ګونګروګان یوه ورځ زما جانان به په خپلو لاسونو ماتوي وایي ډمې ډمې یار دې مړ شو وای د کمی کوسې څوک دې ستا جانان زما په سترګو کې وګوره اوبه وینې زما جانان گلشن ای گلشن ما دې رب وایي زم تا سره مینه کوم زم رښتیا زما رور بچت په داغې خلاصوي ځان بچ کړئ په دشمنۍ کې کله مړ کله زخمی او کله بچ شي څو شو چې اسرائیل خلیل ته دوه ورځې مهلت نور ورکو خو زما یو نصیحت یاد ساتئ چې په دشمنۍ کې د مټو نه زیات د عقل ضرورت وي ګنې ټول عمر به همداسې
د ناکامۍ څپېړې خورئ. شل ځله مې درته ویلي دي، شل ځله چې وسله د ځانه مه جدا کوه، مه جدا کوه. اوس که په تا باندې څه چل شوی وی او ما ټوله دنیا روانه کړی وی، ته خو واپس نشو راتلی که نه، نشو راتلی. دا راته ووایه چې ټوپک دې څه کو؟ ټوپک ما سره دی. داغه ګلشن او لالا دا هماغه ګلشن ده اثر چې د ډېرو مودونه زما یو سور جنګ چلېدو د کلاشنکوف او د ګلوګانو. ما ته څه پته وه چې زما ضد ستا د ګیدړ دشمن نه به ازمري جوړ کي، خو نن ما ته پته ولګېده چې ټوپک د پښتون شان دی، آن دی، ځان دی. زه اوس پوه شومه چې زما رور خان خلیل خان بریتا خویدلی دی، ځکه خو نن ګلشن وګټله او خان خلیل خان بیلو ده. نه، ما بیلا او خلیل وګټله، ځکه خو ما خپل ګونګروګان د همیش همیش دپاره په ځمکه کې ښخ کړل. ډېر خوند دی وکړو یار. دی خو کله کله وي که نه یا